سلامونه وخت مو پخیر دی اجمل شهاب فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. راشد خان ویلی دی چې شبمن ګیل به دهن یو ستر لوبغاړی وي او پوهیږئ چې راشد خان څومره شتمن دی، هغه څو میلیون ډالره لري. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. راشد خان ویلی شبمن ګیل به دهن یو ستر لوبغاړی وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستوری لوبغاړی راشد خان د ځوان هندي لوبغاړی شبمن ګیل په اړه څرګندونې کړې دي او هغه یې د هند لوبډلې راتلونکی ستوری بللی دی. د یادونې وړ دی چې شبمن ګیل په 2022 کال د هند لپاره بهترینې لوبې وکړې او په خپله غوره کارکردګي نه یوازې د هند دننه بلکې په نړیواله کچه مینوال پیدا کړي دي او د کرکټ ستوري لوبغاړي هم د هغه ستاینه وکړه. راشد خان په دې اړه وایي شبمن ګیل زما د خوښې لوبغاړی دی، هغه د هند راتلونکی غوره توپ وهونکی وي او د خپل هیواد لپاره به ډېرې لاسته راوړنې ولري. پوهیږئ راشد خان څومره شتمن دی، هغه څو میلیون ډالره لري. د کرکټ په نړۍ کې هم لکه د نورو لوبو شتمن کسان شتمن لوبغاړي شته چې په نړۍ کې زیات دغه شتمن کسان د هند او استرالیا دي. د افغان وطن څخه هم شتمن کې د پام وړ کس شته دی. راشد خان یو له هغو افغان کرکټ لوبغاړو څخه دی چې د کرکټ په نړۍ کې د ټاپو شتمنو کسانو کې حسابیږي. راشد خان په رسمي ډول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کې لوبیږي خو زیاته ګټه یې د نورو نړیوالو لیګونو څخه ده. راشد خان د نړۍ په مطلق اکثریت لویو او کوچنیو کرکټ لیګونو ټولو کې لوبیږي خو زیاته ګټه چې ترلاسه کوي هغه د هند د سوداګریز لیګ IPL څخه ده. د کرک بنسټ د ویبپاڼې د راپور په بنسټ راشد خان 10 میلیون ډالره شتمنۍ لري چې په هندي روپیو دا 80 کروړه کیږي. تر ټوله شتمن 3 کسانه هغه چې سچن تندرولکر 200 میلیونه، دونی 180 میلیونه او ویرات کوهلی 120 میلیونه ډالره دي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او